هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام مو راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د چنګاښ 21مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 22مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې د 6 میلیارډ افغانیو په ارزښت د نوو سوداګریزو مارکیټونو د جوړېدو پلان. په مزار شریف ښار کې 26 ښاري پروژې پیل شوې. په تخار کې د بېرته راستنه شوو کډوالو لپاره استوګنې ښارګوټی جوړېږي. او د غزې شمال کې د مرستو په تمه ولاړ 80 فلسطینیان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د 6 میلیارډ افغانیو په ارزښت د نوو سوداګریزو مارکیټونو د جوړېدو پلان. د سپینزر دولتي شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به په کندوز ولایت کې د شاوخوا 6 میلیارډ افغانیو په لګښت د 2 سترو سوداګریزو مارکیټونو د جوړېدو چارې پیل شي. د یاد شرکت چارواکي زیاتوي دغه مارکیټونه به په نږدې 30 تجربه دولتي او شخصي ځمکو کې جوړ شي. د هغوی په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې سوداګریز فعالیتونو ته پراختیا ورکړل شي بلکې ګڼو خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د کندوز ځایي چارواکي وایي دا پروژه د ولایت لپاره مهمه بولي او وایي دا به د خصوصي سکتور د ودې ترڅنګ د سیمې اقتصادي وضعیت ته نوې روحیه ورکړي. په مزار شریف کې 26 ښاري پروژې پیل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ اعلان کړی چې دغه ښار لپاره 26 ښاري پروژې منظور شوي او عملي کار یې ژر پیلېږي. د راپور له مخې د مزار شریف ښاروال ویلي چې دغه پروژې د سړکونو قیریزي، د نوو سړکونو جوړول، د پیاده رو واټونو کانکریټیزي پکې شامل دي. نوموړی زیاتوي د یادو پروژې ادارې چارې په مرکز کې بشپړې شوي او د عملي پلي کېدو لپاره چمتو دي. ښاروال وایي دا پروژې د ښاري زیربناو د پیاوړتیا، د ښار د پراختیا او د ښاریانو د ژوند د اسانتیا لپاره عملي کیږي. د نوموړي په وینا د روانو پروژو په پلي کېدو سره به نه یوازې ښاري اسانتیا زیاته شي بلکې سلګونه کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. په تخار کې د بیرته راستنه شوو کډوالو لپاره د استوګنې ښارګوټی جوړېږي. د تخار ولایت مقام ویان وایي دا ښارګوټی به د بهارک ولسوالۍ په 2000 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د پروژې لومړنۍ چارې سروې بشپړې شوې او ډېر ژر به عملي کار پرې پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې هغه کورنۍ ته چې 5 تر 10 غړي لري د هر غړي بدل کې یوه بیسوه ځمکه ورکړل کېږي او هغه کورنۍ ته چې 10 زیات غړي لري 15 بیسوې ځمکه به ورکړل شي. چارواکي وایي د دغه ښارګوټي په جوړېدو سره به د راستنه شوو کډوالو د استوګنې ډېرې ستونزې حل شي.
او وروستۍ خبر دا چې د غزې شمال کې د مرستو په تمه ولاړ 80 فلسطینیان وژل شوي. غزه کې روغتیایي چارواکي ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 80 فلسطینیان هغه مهال وژل شول کله چې د ملګرو ملتونو د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو په تمه په شمالي غزه کې ولاړ وو. د راپور له مخې دا پیښه پرون رامنځته شوې چې له امله یې لسګونه نور کسان ټپیان شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي دا له هغو خونړیو پیښو څخه یوه ده چې وروستیو ورځو کې خلکو د مرستو تمې پر مهال له مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لویه نومل شه.